تاسو راځئ د دروازه کې وټکو ګوره په دې هم خبر نه دی چې موږ دلته څه شی اخیستي دي تاسو هم وروسته خبر شئ چې موږ څه شي ورته اخیستي دي موږ یو تا ته چیرې وړي دي دا څه کیسه ده دا څه دغه دی دا اوس خدای د خیر السلام علیکم تاسو به دا فکر کوئ چې زه ولې نیمه شپه د خلکو کور مخ ته ولاړ یم دلیل دا دی چې موږ ته خبر راوسېدو دلته یو کاکا او هم چند مېرمن سره او دوه واړو بچیو سره واقعا ډېر تکلیف دی نو موږ ولې ول نه چې دغه سلسله د افغانان په خپل پښو باندې درول موږ قندار کې یو دلته یو افغان یو مسلمان یو د کور مشر په خپل پښو باندې ودرو تر څو پرې وکولی شي هغه دوامداره خپل فامیل ته حلال رزق پیدا کړي او بل چا ته محتاج نه وي تاسو راځئ د دروازه کې وټکو ګوره په دې هم خبر نه دی چې موږ دلته څه شی اخیستي دي تاسو هم وروسته خبر شئ چې موږ څه شي ورته اخیستي دي او څنګه دا موږ په پښو باندې درو السلام علیکم سلام علیکم کاکا خیب خیری؟ کیتونه خیری؟ تاسو خاص دی؟ الحمدلله تاسو عبدالباقی هستی؟ مهرباني دلته ودرېږئ دا څه کیسه ده دا څه دغه دی دا اوس خدای د خیر کړي امین الله د خیر کړي انشاءالله الله تاسو خیر کړي السلام علیکم دا د زوی دی؟ جزاک الله الله دې خوشحاله را څنګه یې ورو الحمدلله شکر دی الله احسان دی موږ ته ورونه ستړي مه شئ خیر اوسئ خبر رارسېلی و چې تاسو ډېر تکلیف هستئ خپل ورځني ژوند سره بلې و خپل ورځني ژوند سره ډېر تکلیف یې و زه دا د فسپینه ډېره په روزانه کې ولاړ یم دغه شاګردان دي ګرځي وینه مدرسې ته یا مکتب ته ځي یا مدرسې ته ځي زه په خپله په روزانه کې ولاړ یم د روزانې څه وینه زه استفاده کوم تا چون خلک ځوانان روزانې نه ځوانان اخلي تاسو کار درکوئ مجبور یم زمان و که داسې وي چې پیدا مې کړو ښه ده که مې نه کړو پیدا دغه نه پورته کړم الله اسانه کړي موږ یو تا ته چیرې وړي دي بله او دا د زموږ د همکارانو نه هغه کسان چې موږ سره همیشه کومک کوي د هغوی د زکات پیسو نه موږ ته چیرې وړي دي او امید لرو چې دغه غوا وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته السلام علیکم داخل چې دي د غواګانو مسؤلیت زما په غاړه دی تا خو دې ډېر شی ورولم غوا تسلیموم د دې غوا چون موږ تللي وو نن هم دا غوا راغستې ده او ډېر لرې ځای نه هم تللي وو هغه سړي موږ ته هم نه ویل دا ځای څومره لرې دی دا غوا تقریبا 2.5-3 منه پورې شیدې کوي او ځوانه غوا ده غاښونه یې موږ کتلي دي دا تقریبا تا ته 140,000 روپۍ موږ اخیستې ده البته په افغانیو کې نه پوهېږم څومره کېږي دا اوس هم متاسفانه چې په قندار کې خلک کلدار استفاده کوي نو زموږ په حسابي باندې دا غوا به انشاءالله تا ته د میاشتې د 15,000 افغانۍ اقلا جوړې کړي چې هغه کې ته انشاءالله امید لرم چې فامیل د مشکلات حل شي او دوباره خلک ته محتاجه نه شي او بله خوبي څه ده چې دا غوا آینده کال کې ورته بچی هم کوي او مطمئن یم چې هغه بچی ته کولی شي چې 100,000 افغانۍ شاوخوا خرڅ کړي او بیرته ته انشاءالله یو کال بعد هر میاشت کې تقریبا 9,000 افغانۍ نور هم پاتې شي خدای دې امان قبول کړه خدای دې پاک دې وي ستاسې صدقه و خیرات و زکات و هر شی چې وي خدای دې قبول کړي دا ستاسې هر قدم دې پروردګار وینه د نیکۍ په تعلق کې دروایي جزاک الله خیره موږ د خلکو وای ته یوه نیکي وکړه زه به په یوازې کې لاس درکړم بالکل بدون د شک دی دا کې شک نشته په قرآن کریم سره ثابت ده په دې کې شک نشته چې یوه نیکي به کوې په یوازې کې به لاس ګټې جزاک الله خیره الله تاسو اجر درکړي په دنیا کې هم درکړي که په آخرت کې هم درکړي د دې اواز موږ نشو درکولی پروردګار بس موږ او ستاسو د خلکو منځ کې یو پول حیثیت لرو هغوی خپل صدقات او زکات موږ ته رالیږي هغه موږ تاسو غوندې مستحقو کسانو ته چې موږ ستاسو باره کې پوره معلومات ټول کړی دی چې ستا دنه یو مشر زوی لري هغه هم د لږ زره غټ دی دا 2 زامندې دي سپین ږیری یې اوس دومره انرژي نه پاتې کېږي چې ته روزانه کار ته ووځې ما غوښتل چې کور کې ته یو کار برابر کړو عبادت وکړو انشاءالله د حلال باندې وګټئ دغه نشی نه لرم چې دا ور واچوم دغه نشی قسم ته که لرم چې مشکل نه دی موږ برته 10,000 افغانۍ هم درکو چې وکولی شي دا غوا ته باید سامان واخلي څو پورې د غوا خپل ګټه شروع کړي سمه ده الماس اخي زه 10,000 افغانۍ به ستا ورته وویلې دا به زه ورکړم مهرباني الله تا اجر درکړي 1 2 3 4 5 6
ته 9 10 کاکا بله دا د 10,000 افغانۍ دا د غوا لپاره فلحال د خوراک دومره معلومات برته وایم چې زمونږ کوم دلته نمایندګان دي هغوی به دا راځي 6 میاشتو پورې ستا د غوا به ګوري چې څنګه ښه روان ده او چې کې به چې هر څه صحیح روان دي انشاءالله ځکه موږ غواړو په خوب باندې ودرېږي نه چې فقط دلته دا شعر ته پرېږدو موږ بیا دې پوښتنه نه کوو موږ به ستا بار بار پوښتنه کوو انشاءالله سمه ده او دغه دا ستا ده او دا ستا ملکیت شو انشاءالله الله دې خوشحاله آباد لره الله دې وکړي چې امین امین تاسو ټول سره دا ستاسو په ځواني باندې برکت درکړي خدای دې وینه دا ستاسو تکلیفونه چې ته کړي دي پروردګار دې وینه په دنیا او په آخرت ته دې امین چې هر څوک د قمر کې هر بخش کې موږ قمر بنسټ طرف نه یو که زموږ کومه کوونکي دي کارمندان دي دلته کوم رضاکاران دي الله د ټول نه راضي شي او الله دې وکړي چې دغه تاسو ته د ژوند بدلون یو اول قدم جوړ شي انشاءالله الله هم خوشحاله بدره موږ ستاسو وخت نور نه نیسو الله هم خوشحاله ره موږ ځو تاسو نه فقط د چای نه مخکې د غوا په پښه مو نه وهي بیا به شفخانې ته روان یو زه فقط یو دوه خبرې کوم دوستانو دې خوښه ورکړه دې خوښه چې ماشاءالله ښه صحتمنده غوا ده ګورې چې لږ ښه شودې ورته کوي ښه کاکا دا خو به ته انشاءالله ارامه کړې که نه دوستانو که چېرته غواړئ په افغانستان کې موږ همدغسې خلکو پسې وګرځو همدغسې خلکو دروازو ته لاړ شو ویټه کوو د هغې لپاره د کار زمینه برابره کړو او د هغې وسیله تاسو شي باور په الله کې اطمینان سکون هر څه به الله درکوي او آخرت خو آخرت هم دی ډېره مننه الله تاسو ته اجر درکړي په حیث د میلمه راغلی چکر لپاره موږ سره همکاري په دې پروګرام کې وکړه الله تاسو نه راضي شي السلام علیکم خوشحاله اوسئ کاکا السلام علیکم خدای په امان السلام علیکم السلام علیکم بچو که ته خوشحاله یې که نه ماشاءالله دنه بعد به شدی خوري خو شدی چې ماسک جنگ باندې کې ښه نیک کار وکړي السلام علیکم السلام علیکم هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني دار السلام وجنة